15 ساعته د جلال آباد ښار په شمول مزل وکړې او بالاخره دغه سیمې ته راورسېدو. ماشاءالله د جنتي وطن هره سیمه ښکلې ده، هره برخه یې چې ده ښکلې ده. یوه ولسوالي د بلې ولسوالۍ څخه ډېره ښکلې ده، یو ولایت د بل ولایت څخه ډېر زیات ښکلی دی. کله مال دي زی یو خوا بل خوا کنه یا ورانه کوي څه خل د مال باندې تاسو غو کوي بس همدا واو ماشاءالله کوم غو لري پم دې را پوي ګودريږي. السلام علیکم، جوړ تازه تکړه په خیر. ډیرو درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قانع الله باور او ریاض مومن یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یو. خوږو او درنو لیدونکو د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کومه چې د پنګو چم یا هم چمن په نامه یادیږي دلته راغلي یو چې دا ماشاءالله ډیرې په زړه پورې ښکلاوې منظرې طبیعي سیمې او په نښترو پوښل شوي ونې دغسې او تر څنګ یې چمن چې ګورئ لري. نو موږ راغلي دلته تقریبا د خوږیاڼو ولسوالۍ څخه 15 ساعته د جلال آباد ښار په شمول مزل وکړې او بالاخره دغه سیمې ته راورسېدو چې تاسو ګورئ چې ډېره ښایسته او په زړه پورې سیمه ده. دا هم د نورستان غوندې غریز علاقه ده او نښترې تر څنګ یې پکې بېلابېل بوټي او چمنونه دغلته ښه پرېمانه دي. نو موږ دومره مزل وکړې او بالاخره دلته راغلو تر څو تاسو لپاره دلته هم ځینې خپرونې ثبت کړو او د دې ځای دغه منظرې او ښکلاګانې راواخلو تر تاسو یې درورسوو. د اکثره مسافرو ورونو غوښتنه هم وه تر څو په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د پنګو چم دغه غریزه سیمه وګوري ځکه ډېره ښکلا لري، په زړه پورې منظرې لري. زیاترو ملګرو دغه عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې حتماً کتلي دي د دغه ځای او په ډېر کم وخت کې د سیلانیانو پام یې ځان ته راړولی دی چې د ډېرو لرو ولایتونو څخه تر څنګ د ولسوالیو څخه خلک دغلته په چکر او تفریح راځي او د دې ځای د منظرو څخه خوند اخلي. نو موږ هم راغلي یو تر څو د دې سیمې د ښکلاګانې او په زړه پورې ځایونه تاسو ته در وښیو. نو ماشاءالله د جنتي وطن هره سیمه ښکلې ده، هره برخه یې چې ده ښکلې ده. یوه ولسوالي د بلې ولسوالۍ څخه ډېره ښکلې ده، یو ولایت د بل ولایت څخه ډېر زیات ښکلی دی. نو راغلی انشاءالله راسره اوسئ، دلته به منظرې هم تاسو درښایو او چې کوم څوک په مخه راځي هغوی سره به خبرې اترې هم کوو. مومن صاحب هم راسره دی. مومن صاحب ستړی مه شي، په خیر راغلی. ډېره مننه باور صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته او ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. په دې هیله چې ټول لیدونکي به د صحت په جامو سنبال وي. ډېره مننه. لکه څرنګه چې تا یادونه وکړه چې د خوږیاڼو وزیرو پنګو چم ته راغلي وو. نو دا ځای ماشاءالله ډېر ښایسته ښکلې منظرې ښکلاوې لري. نو یخه ساحه ده، نو تاسو په خپل عمل لیدلی شئ چې ما خپله دغه د پټو اچولی ده، نو ډېر یخه هوا ده. نو دلته په دې ورځو کې سیلانان دلته ډېر راځي او اکثره سیلانان د ډېرو لرو ولایتونو څخه ولسوالیو څخه دغلته راځي د چکر لپاره. ډېر سیلانان چې دلته راځي شپې ورځ هم دغلته تېروي. نو دا ډېر ښایسته ساحه ده، غریزه علاقه ده. نو مونږ هم راغلي وو نو چې د دې پنګو چم دا ښکلاوې راواخلو او تر تاسو ورسوو. نو چې څومره صفت یې وکړم باوري صاحب بیا کم دی.
نو دا نه پاریس دی نه لندن دی نه کوم بل ځای دی دا د زمونږ او تاسو د افغانستان ښکلې سیمه خوږیاڼو ولسوالۍ ده. نو دغه د لارې مشکل او ستونزې ډېرې دي چې مونږ نورستان ته هم سفر کړی و نو هلته هم لاره ډېره خرابه و. نو دا لاره م چې ولیدو نو هغه لاره بیخي بیا هم ترې نه ښه و د نورستان لاره. دا لاره بیخي لاره خرابه ده. نو ښکلې ساحه ده، ښکلې منظرې ښکلاوې لري. نو متاسفانه چې دغه سړک یې خراب دی. نو کوچی ماما خو موږ سره دغه دی بالکل. نو یو څه معلومات به کوچی ماما نه والو. دا خبره ما اوس یادونه کوله چې دلته د چمن کې ګرځېدو نو دغه ورور ما ولید کوچنی ورورک چې میږي دلته خوشي کړي دي او میږي پی د سره هم غږېږم چې دا د کوم ځای اوسېدونکی دی او دا به هم راته ځینې معلومات شریک کړه ورسره یې. ستړی مه شه ځوانه بخیر راغلې. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. حسین الله د وزیرو نه. څنګه یې جوړ یې؟ ژوند دې څنګه تېرېږي؟ صحتونه ښه دي؟ په خیر یې؟ تا راته ووایه چې مکتب هم وایي که نه یوازې دلته میږي پیایي؟ دا کار مه کوه که نه. ګوره که درته وخت وي که نه تا سره به د پلار جان هم دلته میږي پیایي که یوازې یوازې پلار جان څه شی کوي؟ کوز دی. دا راته ووایه که نه چې ته کله دلته میږي راولې شپه چېرته کوې دلته بیا کور ته څه وخت کې ځې؟ که لږ معلومات راکړې تر څو لیدونکي هم درنه پوه شي. پاسه میلې دي او کورونه هم دي. دا ساحان دلته مال پیایو. دا ډېره ښکلې ښه ساحه ده. ورو به مخکې ځو صحیح ده. او دا راته ووایه چې کله دغسې باران شي که نه اوس هم چې موږ ګورو ماشاءالله نری نری باران ورېږي او یو څه ورسره موسم هم یخېږي لږ لږ همدغسې که نه ځکه دا ځای خو یو څه ډېر جګ دی د لاندې خوږیاڼو ولسوالۍ څخه ځکه ډېر زیات مزل موږ وکړې او دا ساحه یو څه جګه ده دلته یخ دی. داسې کله باران چې بیا تاسو چېرته ځان پټوئ څه کوئ هم میږي پیایي که نه بیا کور ته بیایي؟ بیا چې باران راشي بیا د ونو خواته ودرېږي او موږ هلته څه ودرېږو. بیا چې ډېره یخني راشي لرګي هم ډېر دي. ښه ځان ته اور بلئ؟ دلته اور بلوو. ما سره نږدې ځه که نه چې اواز صحیح راشي. ښه زه صحیح ده. ته نور ښه یې؟ والله ښه یو انشاءالله. دا راته ووایه ته چې دا مال پیایي که نه ټول پکې وری دي که ما میږي پکې شته دی شودې کوي که نه کوي؟ هغه شودونه مخ کول اوس ته نه وچې شوي شودونه. دا خو ډېر سخت نه دی. ګوره چې تمام ورځ ومې پیایي که نه او بیا شودې هم ونه خورې او مستې دا به ډېره سخته نه وي؟ دا په سرلي کې دا بیا چې دی دا په سرلي کې بیا دا شودې ته نه. او دا راته واده خو به دې نه کړې؟ نه واده نه. دا بعض چې دی که نه کوچیان ډېر زر زر ودونه کوي. رښتیا ده؟ نه څه خبرې نه. تا نه دی کړی؟ او زړه دې څه دی چې کله واده وکړې؟ واده ته زړه نه غواړي. نه څنګه زړه نه غواړي؟ باوري صاحب د پسونه هم دېخوا لاړل ولاړ شو. راځئ دا ښکلې منظرې به هم لیدونکي موږ سره وګوري. بالکل. کوچی ماما هم ګیر کړی ده نو بس نور معلومات به کوچي ماما نه بالکل هلک دی نو تر اوسه واده هم نه ده کړی. یو څه معلومات به دې نه والو. شپېلی هم ورسره دی نو یوه خبره و چې ما ولید مخکې لاس دی که نه شپېلی ورسره ماشاءالله دغه دی شپېلی هم شروع کړل خیره. دغه ډانګې چې دی مومن صاحب ته ورکړه ته په دواړو لاسو باندې شپېلی ووایه کولی شي ښه لوک صحیح ووایه. صحیح ده؟ واه 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 درنو لیدونکو نو په داسې سیمه کې او بیا مثال چې دغسې پسونه هم دا ماړه هم بیا دا پیایي مثال او دا شپېلی هم وهي بیا ډېر بل خوند کوي. یقینا بالکل. نو کوچی ماما ته راشه که نه ته دې خوا راشه دغه میږو ته به داسې ځان برابر کړو. صحیح ده؟ یو څو دقیقې شپېلی وغږوه. درنو لیدونکو نو ماشاءالله موږ چې ګورو ټول چمن دی داسې تقریبا چې زموږ سترګې څومره کار کوي او موږ ته ښکاري ټول همدغسې هوار چمن دی او پکې میږي دغه کوچني ورور راوستې دي او پیایي پکې. خو یوه خبره دلته دا نه پوهېږم چې دغه لرګي په ټول چمن کې پراته دي او نظافت ته خاص توجه نه ده شوې. نه پوهېږم چې دا به د بارانونو او سیلاونو راوړي که نه دا به دلته خلکو خس کړي او دا به ترې پاتې شوي. په دې اړه زه معلومات نه لرم نو ورور راسره دی دا به راته ووایي. دا راته ووایه که نه چې دغه لرګي په دې چمن کې څنګه ډېر زیات پراته دي ځکه دې سره چمن یو څه بد ښکاري که نه؟ دا خو چې داسې ده دا ونې دي که نه دا هغه تسې زاړه سي لري او هغه ړنګې سي ونې بیا دا
غټ لرګي خلک ویځي ها. واړه لرګي چې دي دا پاتې سي دا سیلابونه د چمن ته راوړي. یعنی کله چې باران تیز وشي که نه دغه پاس چې خلکو دا ونې ویلې که نه هغه میده دغه چې ورته وایي که نه توتړ کې چې ورته وایي که نه باران چې وشي د خوړو سره بیا راځي دلته چمن ته. ډېره مننه دره ته ووایه چې خپل ژوند کې خفه کې خوشحاله ښه خوشحاله آزاد ژوند دی که بعد که باران یې بس وځي چکر وایي نو. باور صاحب زه به د کوچی ورور نه یو پوښتنه وکړم دا ورته هغه تمثیل وکړي چې کله دوی دغه مال باندې غږ کوي ته خو یو غږ وکړه د مال باندې چې کله مال دې ځي یو خوا بل خوا که نه یا ورانۍ کوي څه خل د مال باندې تاسو غږ کوئ بس همدا واو که نور ماشاءالله کوم غږ لرې په همدې دا پوهېږي ودرېږي یعنې ستا په عادي شفر باندې پوهېږي چې ولاده سړی غوسه دی سړی سخت غوسه دی نو ډانګې هم ورسره دی نو روان دی سړی بیا هغه کېږي دننه ښه نو په خپل ژوند کې خوشحاله یې نو زه به نن یو ذهني پوښتنه وکړم صحیح دی وایي هغه څه شی دی سپینې برېتونه دي او ډېرې غاښونه دي دا څه شی دی وایي وایي دا ډېر آسان دی تا به خوړلی مې ډېر به دې لیدلی مې ډېر آسان دی وایي ډېرې برېتونه دي سپینې برېتونه دي او ډېرې غاښونه دي دغه څه شی دي وریخو نه دي بس ونه وایي چې کوچ دی کوچ نه دي نه کوچ غاښونه نه لري. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. نو لیدونکو ما سره هم ګپ ولګوو په دې هیله چې تاسو هم ترېنه خوند اخیستي د ښکلې منظرې هم کتلي نو ماشاءالله ډېر ښایسته سیمه ده یخه سیمه ده نو موږ هم راغلي یو انشاءالله چې دې ځای ښکلاوې اخلو او تاسو ته رسوو. دغه ستاسو کورونه چیرته دي او هلته کورونه بیا څه خیل دي دلته خو ټول غر دی که نه کورونه د لرګو څخه جوړ کړی دی یا د تیږو څخه مو جوړ کړي څه شیانو څخه جوړ کړي هغه چې دي بارې تیږو دي تیږې دي پاخڅې تیږو دي او بیا چې دا پاس دې پاچولي بیا دي دي ونو لرګي دي بیا هم پلاستیکونه پاچولي په هغې خاوره اچولي سهار ځې او ماښام راځې نو خپل ژوند کې خوشحاله یې او ډېر او دا فکر کوم پلار دی هغه چې در باندې کې پلار دی تره دی دا مال ته ورسره دلته په روزمره دیاړي باندې کار کوي که نه مال د خپل دی لیدونکو په دې هیله چې تاسو هم د ورور له خبرو څخه خوند اخیستی ماشاءالله منظرې او ښکلاوې ډېرې په زړه پورې دي ساحې خو یوه خبره چې موږ مخکې هم بار بار وویلې دغه ونې چې تاسو ګورئ چې دغې چمن ته یې لا ښکلا ورکړې ده خاص دلته ښه پرېمانه دي او څوک چې دلته راځي دغه د چکر لپاره سیلانیان تاسو ګورئ چې دغه لرګیو څخه استفاده کوي او تر څنګ یې دلته وګوره نو ماشاءالله لرګي ښه پرېمانه دي څوک هم چې راځي دلته اور بلوي دغسې نو پخوانۍ ونې تاریخي ونې ښې کلکې ونې د اور بلولو لپاره چې ډېر ښایسته اور هم ورکوي نو هر ځای کې دغسې ګوره یعنې باوري صاحب خبره دا چې یعنې په ټرمونو باندې لرګي پراته دي او که څومره ګورئ تاسو منظور کې ښکاري ګوره دا لرګي نو همدغه زموږ په څېر چې کوم ملګري دلته په چکر راځي او پخلی به یې کوي دلته شپه تېروي نو دغه لرګي ماتوي ځان ته اور بلوي چای هم پې کوي ډوډۍ هم پې ځان ته پخوي تر څنګ یې کته هم پې ځان ته پخوي نو ماشاءالله غریز علاقه ده خو دا شیان پکې ښه پرېمانه دي باوري صاحب یعنې دا خبره ده چې څومره چې دغه غریز علاقه ده او هوا یخه ده که نه بېشکه نو دغه یو خبره ده چې دلته لرګي ډېرې دي که څومره مثال هوا یخه وي بیا هم ځان ته بخارۍ دغه شیان بل کړي نو د لرګو هېڅ ستونزه نشته که نه چې څومره لرګي دوی استعمالولی شي کولی شي که نه مومن صاحب یوه خبره بله ده که نه چې دې موسم داسې دی لکه سوات غوندې ګوره 15 دقیقې باران او 15 دقیقې بېرته لمر بلکل تاسو مخکې ولیدله کېدای شي انځور کې هم کتلي چې څو دقیقې مخکې نو دلته باران ورېده بېشکه اوس هم څاڅکې شته خو
بیرته هغه د لمر ووته بیا لمر ووته. 2 دقیقې بعد بیا هماغسې باران وي موسم خاص داسې دی لکه د نیوزیلینډ او استرالیا ماشاءالله نو 15 دقیقې بعد چل نیوزیلینډ وایم که استرالیا وایم که هر څومره هیوادونو ته یاد کړي باوري صاحب کمه ده. کمه ده او زمونږ هیواد ته نشي رسېدی او بیا د دې پنګو چم خو ماشاءالله ډېر ښایسته هوا ده او منظرې ښکلې لري نو چې څومره که دا راته ووایې مومن صاحب چې تا خو به م په ټولنیزو رسنیو کې چې دی د دغې چمن دغه انځورونه ویډیوګانې کتلې وي ستا کله دا ډېر خوښ شو چې بیا ستا هیله او توقع وه تر څو دلته راشي؟ والا زما خو ډېر هیله او توقع باور صاحب چې زه دې چم یا چمن ته یو ځل لاړ شم او دا سیمه وګورم نو خوشبختانه چې نن راغلو او دا سیمه م د نږدې څخه وکتله او یخه ساحه او ښایسته هوا او ښایسته منظرې نو چې ډېر نن هم ترېنه ډېر خوند واخیسته نو بانډار هم هغه د مې وکړی دی بانډار هم شته له خیره او هغه به هم ملګري مونږ سره وګوري چې مونږ هلته بانډار هم جوړ کړی دی نو ډېر سیلانیان دغلته راځي نو د دې ځای د چکر څخه او لرګي د هوا ماشاءالله پریمانه لرګي چې څومره باور صاحب چې څومره وګوري لرګي ډېرې دي لرګي چې څومره وګوري دا څومره دا وګوره باور صاحب څومره وچې مومن لرګي صاحب دي موږ که نه تاسو چې کله کورونو کې استعمالوو که نه بس نو یو من په 80 افغانۍ اخلله چې همداسې ګورې ده. ماشاءالله او. ښه پریمانه او څومره ښایسته لرګي دا وګوره ته ستا خبره چې طلای ورته مخکې کوي او. نو ډایرکټ اور، ډایرکټ لمبه. اور نو دا خیر چې د ځنګلونو اور نه اخلي نو لکه نو تاسو ګورئ ماشاءالله ټول چمن دی داسې ګورئ چې کوم خوا موږ تاویږو او ستاسو نظر سړی لګیږي مه شي، او دلته تاسو په انځور کې ښکاري سړی مه شي. ټول ګر چاپېره ټول چمن دی نو خیال دلته یو شته؟ بل باور صاحب نو ټول دلته یو چمن بل ګلالی ماشوم نو دا اوس دا هم دلته فکر کوم مال سړی کوي. مشي څنګه یې جوړ په خیر څنګه یې ژوند څنګه دی نوم چې کې دلته چې کې نوم دې مال څه دی؟ په نوم دې چې دی نور شریف نور شریف ښه څنګه دا هوا دلته څنګه ده هوا دلته څنګه ده هوا یې ښه ده یخه ده ګرمه يحر ها يحر یخه ده څو دانې مال دلته لرئ تاسو پسونه دي چې شی دي دلته پسونه لرئ چې شی لرئ دلته الدرجي وزې لرئ ښه څو دانې دي لاستي ته ځان ته دا مال پیایې که نه بل څوک هم در سره دی بلتي سارات بل څوک هم در سره ده ها بیا د شپې کور ته ځئ کورونه هم چېرته دي هذا باستي او لیدونکو تاسو مونږ سره منظرې وکتلې ډېر ښایسته ساحه ده او ښایسته منظرې ښکلاوې لري نو دلته اکثره دغه بعضې خلک دلته ژوند کوي خو غریز علاقه ده که نه نو دوی ژوند به څخل ژوند به وي ځکه چې د ښار ژوند او د دې ژوند د دې ځای ژوند ډېر سره توپیر لري باور صاحب ځکه دا غریز علاقه ده که نه بېشکه مومن صاحب هوا ده او توپیر په دې دی چې دلته امکانات او سهولتونه ډېر زیات کم دي که څوک هم دلته اوسیږي نو اوس خو چې دی د پسرلي موسم دی او د ګرمۍ هغه اخري شپې ورځې دي که چېرته دلته ژمی داخل شي نو د دې ځای ځایي خلک چې دي ځان ته د ژمي لپاره مکمل هغه کوم لوازمات چې دي د خوراک لپاره څښاک لپاره پوره د ژمي لپاره دلته راوړي د شپږو میاشتو لپاره ځکه دلته یو سړکونه هم خراب دي او دلته ډېرې زیاتې واورې کېږي لارې بندېږي هېڅوک به یې نشي کولی چې د ژمي په موسم کې لاړ شي مرکزي ولسوالۍ ته او د هغې څخه د خوراکي مواد د کورونو لپاره راوړي نو دغه ډېره غټه ستونزه ده خدای نخواسته کوم مریض پیښ چې دلته هم ډېر زیات سخت ګزران دی ځکه نږدې کلینیکونه نشته دی تر څو چې ولسوالۍ پورې ځي یا بل کوم نږدې دواخانې پورې نو موږ چې په لاره کې وکتې نږدې بیخي نه دواخانه وه نه کوم دولتي کلینیک و ښوونځي حاصل قیاس همدغسې نو زیاتې ستونزې او مشکلات دلته شته دی نو الله دې وکړي چې حکومت دغې برخې ته توجه وکړي او دلته چې دی دغه سیستمونه فعال کړي تر څو دلته چې کوم خلک اوسیږي ترې ګټه واخلي او دغه ژوند ورسره په صحیح شکل مخې ته بوځي ډېره مننه نو باور صاحب ته ټول معلومات لیدونکو ته ورکړه نو لیدونکو هم تر څو مونږ سره ستړي نه شي نو یو څو نور ښایسته انځورونه هم ورباندې وګورو نو لیدونکو نو دغه خپرونه په همدې ځای موږ پای ته رسوو انځورونه به انشاءالله وګورئ موږ سره په دې وروستۍ برخه کې دا خاص موږ هم دغې ځای د ښکلاو تر څنګ یې دلته چې کوم کسان دغه کوچیان وروڼه راغلي وو مالې پولو او دغه د دې ځای دغه ښکلاګانې
د دغې سیمې البته مخکې هم ځو بلې برخې ته هم ځو ځکه د دې ځای یوه برخه د بلې څخه ډېره زیاته ښکلې ده. هلته به هم لاړ شو انشاءالله. هلته به هم تاسو لپاره خپرونې ثبت کړو، هېوادوالو سره به خبرې اترې وکړو. دا هلته هم فقط د یو څو وروڼو سره خبرې اترې وکړې او د دې ځای دغه ښکلاګانې او نښترو ونې تاسو ولیدې او تر څنګ یې دغه ورونو خبرې هم تاسو واورېدې. دا خپرونه همدلته پای ته رسوو تر بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. پاک الله مو پاک الله مو مل شه. مل شه.